خامخا ګډېږم زه به نن ګډېږم چې چا کور نه د هغه به کټم نه او چې چا کټ نه د هغه به بړسترم نه ډوبه شم ولې زه درته بې غیرته ښکارم یا ما بنګړي اچولي دي یوه بیماري خو نه ده پنډزې غاړې ته اچولې او دومره ښکار پنډزې دی چې نه پکې بوټ شته او نه ډس کوي پنډزې ټوپک دی څه پیټ مې نه دی راغستی پنډزیا تا سره به زه ګورم زه ته څه کدو ښکارم زه زما نوم کولا خان دی زما یې د دې خپلې پوله قسمي چې اوس په توتونه کېږي د شمع زه پتنګ یم د سپین مخ د ملنګ یم ملنګ یم ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړم ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړم سم ستی کېدل غواړم او ستی کېدل غواړم سم ستی کېدل غواړم او ستی کېدل غواړم موره بې پلاره نه دي پوله پټی شته نه اجره جومات لري ډېره ده او ناویان دي او که ډاکوان د پنډزي بدماش سره وای خدایه ډوبه شمه بی شیرینې زړې ګلې راباندې چا به سور شال جوړه لاسونه بی شیرینې ستوري وایې هر انداز دې ښکلی دی زړګې دې بړې دی زما په تشکتو هلکه د ملاسو هلکه هلکه توره او د لونګۍ چنار دې بنا شمزار هلکه د ملاسو هلکه توره او د لونګۍ چنار دې بنا شمزار هلکه هغه څنګه هغه داسې چې زه به په ځان پورې بمونه وتړم او د کولا خان او د پنډزي په بنګله باندې به ګورې پلیز ډونټ ډز می په خپله ورته خوله سمسۍ کې او ماتې منې کې هغه بل واده کوي وای خدایه ډوبه شم زه ګولې بنجاري یم ما کله ویلي چې ته د بیریا ټاون مالک هم بنجاري که نه دا پنډزې زما عزت دی زما شمله ده زما ټوپۍ ده په دې پنډزې سر خوړلي یو 15 ډزې وکړه که نه زما د لور واده نه کېږي نو د کولا خان د خور واده هم نه کېږي زما نوم کرمې دی کرمې او په پنډزې بدماش مشهور یم سرتیزیا په هر ځای کې دا سرتیزي خوند نه کوي هر ځای کې به دا ډک سوز نه کوي یاره لالا اوس دا رنګ خلک د ماته په کلي کې بدماشۍ نه کوي زه خو بېګناه یم ما ته څه ویلي یا ګوره غریب سړی دی به ودرته راغلی دی راپاسې شابه دې خوا مخې ته راشه راپاسې یو بل له به غاړه ورکوي عهد به وکړئ چې د نن نه پس به تاسو یو بل سره جګړې نه کوئ دا جګړې څوک کوي دا خلک ګوره د الله مې خوښه او بهتر انسان هغه دی چې یو بل وبخي ځه خدای خو دې تباه کړي ورکړئ غاړه شامل ورکړئ غاړه آفرین بس جدا شي بس راځئ کښېنئ دقس یو بل معاف کړئ یو بل وبخئ راځئ ورشه لږه چای راوړئ
دور والا پکې راکوم راغلی د خودکشي اراده دی تاسو څوک دی بي دا زما خوب دی آرام کو دارو کو څوک غوسه نه کیږي نه چې چا کور نه دا غو کټم نه او چې چا کټ نه دا غو بلسترم نه نو چې کټ او بلستر نه ته سملیو په سړکونو کنه کو د کېدل غواړي نو لاشه پس مکه باندې وګشه په سړک باندې د کېږي او دا زما خوخه ده که زه پس مکه سملم او که په سړک سملم نه ترې دا خپل موټر په بل کوزه بوزه کنه خاصه ما خبره وره ساغل ته هیڅ کوم نشته که زما څوک نه زه به دلته په دې سړکونو باندې پروت ښه جاړه ما بس راځه ته ما سره راځه السلام علیکم بس نور خیر دی واړه ماشومان ښه دي بس دا ګوتمې موټمې راکړه دا ډېرې لګي که نه دا څه کې نه دا واچوه ټیک شو او بل دام پکې کېده کلي دي که نه مړه څوک مزدوره ځم چې ستاسو د بچو مزدوري وشي واچوه دا کیلو نیم پکې واچوه نور ښه خو یې که نه ډېره مننه یار پیسې در به کړم څه تخته یار د خدای خاطر وکړه ته ما پېژنې او زه تا پېژنم عجیبه خبره کې در به کړم که نه که مې در نه کړم نو بیا ګوره چې زه څه کوم نو چې ستاسو پیسې په کار دي نو خو زه انسان یم که نه څه غم خو نه یم که نه تربیې که ما خدای شته که چې یو ته مې کړې آها څه ښکلې بنګله ده او حالات هم ټیک دي صوفي هم ټیک دي اوس په دې صوفه کښېنم او که په دې راسته کښېنم یار ستا په دې دنیا کې څوک نشته او جی والله زه بالکل د پوما توت یم رښتیا وې او جی ما خبره په کولو غوږونو واوره ښه جي ستا نامه څه ده زما نوم کرمې دی جي کرمیا که چېرې ما ته دې دروغ وویلې نو زه به دې ګورې وژنم نه جي نه قسم په خدای رښتیا ویم زما نوم کولا خان دی د چا چې څوک ني دا خدای وي بېشکه دي ګوره نن نه پس ته کرمې کولا خان شو بې کولا خان صاحب تا خو ما نه کولا خان جوړ کړو خو دا راته ووایه چې ستاسو په دې کور کې به زما حیثیت څه وي حیثیت هغه وګوره اوس دې خوا وګوره دا زما خور ده او دا مې وريره ده شام
لیز پټکیز توپیز ټول خاندان ایز یس ګوره خانه ته به دې دواړو سره واده کړې دواړو سره هسې ما ویلې یوه نه ده ټیکه نه ټیکه دواړه که چې سوی ښه وی ما ته منظوره یا خدایه پاکه په یو دوه کیاریان یم چې کوم خوا لاړ شم دا څه دي دا ناویانې دي او که ډاکوانې دي دې خوا راشه دې خوا راشه سبتاژه یو منټ دې خوا راشه دې خوا راشه ګنیونم دی ګورې پلیز ډونټ ډز می ودرېږه یو منټ ما ته وګورئ زه به دلته کښېنم تاسو دواړه راشئ دا دوپټې ما ته په سر کړئ زه به ناوې شم او په لومبۍ شپه چې کوم نصیحتونه خاوند نامو ته کوي هغه تاسو ما ته وکړئ راځئ ستا نوم څه دی مور مې دې خدای وبخي هغې را باندې کرمۍ نوم ایښی اوس د دې حال نه پس راته پته نشته زه څومره خوشقسمته یم چې ما ته ستا غوندې خاوند میلاو شو ای کرمې ته به ما سره مینه کوې او که نه نه ته به ما سره مینه کې او تا سره مینه کوم خو دا تمانچه لري که دا مخ د خدای د نوره دی څه ته به ما سره مینه کوې ما سره ته به ما سره مینه کې زما سره به مینه کوې ته به ما سره مینه کې ګردن زما سره به مینه کوې ته به ما سره مینه کې غلی شئ ما نه کوم د مینې هغه چل ګډوډ کړو ټول زه هېڅ چا سره مینه نه کوم ځئ چا سره مینه نه کوې نشته سر مې نشته ختم شو جوړه کړه شو لاړو سر مې نشته ښځې دا څه بوتو باندې سر یې سر مې نشته ښځې سر مې سر خوړلی دی ټوټې شو دا وګوره پوره ډډی سر دی در پورې او دی چې سر مې سر وخوړلو سر مې سلامت دی وایه څه چل دی ډېره ښځې ډېر چسکېدار ډېر مزېدار ډېر خوار خوب دا مردار مړی دې سر ته ایښودی زما په خیال دا ډزه نه دې پنډسې زه خملېرې که راڅخه مرداره ښځې خبردار که زما د پنډزې په شان کې دې څه ګستاخي وکړی دا ټوپک زما نیکه دې خدای وبخي هغه زما پلار ته ورکړی او بیا زما پلار د زنکدن په وخت کې ما ته دا وصیت وکړو چې بچی خیرات راپسې مه کوه الوا راپسې مه مخوه مه مې سلبېختي کوه خو د دې ټوپک په خیال ساتي چېرته خو به رانه دا په ګوتو راشي که نه ویم په تنور کې به یې د لسیزه په تنور کې غلی شه ښځې دا پنډزی زما عزت دی زما شمله ده زما ټوپۍ ده او زه دې څه یم خدای خبر څه نه ښځه مې اوس نو په دوو کې یوه کې یا په ما خوري او یا دا پنډزی ډېر ګډوډ کشمکش کې دې واچولم ښځې یو دوه دې رانه خطا کړه چې اوس څه وکړم خیر ته ورشې یو پیاله چای راوړه دا مازغه مې لږ پزې شي بیا به درته نتیجه اناونس کړم ځې به ځې ښځې ګوره سلطان به رانه نه خرابوې ښه دا اواز اورې دا واخله چې او زه درنه لاړم د خپل پلار سره ښځې چای ښځې پنډلی
بنجاري رالو بنجاري والے سپکو دروړې بنګړي والے کمسۍ والے لري چې خوله مې غلطه شوه پاکه ساجي په مخلوق راغې د سره ګاټ نه راځي اوهو زما چې څومره خیال دی دا ټول قصور د ګرمۍ دی ښه ځکه چې نه ماشوم راووتو نه چېرته ترور راووته داسې کار کوم چې د کنډرو ته ځم هلته به ضرور دا څه خرڅ شي نور څه نه خرڅېږي که نه نو دا ګولډن پرل دي او که پرل ګولډن دا خو به ضرور خرڅېږي ځکه چې هلته تور تور خلک دي ځانونه به سپینۍ رانجه والې تنداسه والې نکریزې والې د سپکو داغو والې بنجاري راشه که د رانجه والا بنګړي والا که سپکې درکینۍ د سپکو دوایي والا وګوره زما په لاسونو کې بنګړي نشته ته خم مه کوه بنګړي ډېره صبر وکړه چې دا تانې وباسم که نه ته اوس ګوره دا دپاره ما داسې بنګړي راوړي داسې زه خو ګوره ته غم مه کوه مړې دا به زه اوس راغونډ کړم زما تاوان دی ته غم مه کوه لاس را دې خوا هاي زما لاس خو ډېر درد کوي بنګړي واچو څه سوچ کې تلې ډېر لرې تللی وم ښه ده را دې اوس والله څومره سپین سپین لاسونه دي دا زړه مې غواړي که نه چې تر سنګلو سنګلو پورې یې ډک کړم څه دې وویلې هسې ستا نوم څه دی لیلا هاي لیلا لاړو ګولې دې په زړه سوری کړو پیټم بم دې وویشت د نن نه پس دا بکسه او په دې بکسه کې دننه چې کوم ګولډن پرل آتا نه لوګې آتا نه قربان بنجاري هڅه کې زه خو سودا خرڅوم ما دې خو دې وویل زما نوم سرتیز دی که بیا مې دې کوڅو کې ولیدې که نه نو ژوندی به دې پرېنږدم نه که نه ګوره سرتیز صاحب خدای دې سر روکه ګوره زه غریب سړی یم او تا ته ښه پته چې یو بنجاري یم مزدوري کوم بچو لرې څه ګټم خدای ته وګوره دې جولې ته وګوره دې ښکلې جینۍ ته وګوره ما درته وویل که نه هو جینۍ ځه ورکه شه ځه سرتیب صاحب خفه نه کې په خپله ورته خوله سمسۍ سمسۍ کې او ماتې منې کې بیا ورته تړلی شي ښه او دا پکه زم والا بنجاري بیا به کله راځي سرخوړیز بدماش خبرې دې اورېدې سرتیز دی او که تیزرو دی راباندې را نشي خبره وله د موبایل نمبر خو دې راکړه که نه ما سره خو موبایل هم نشته تا سره موبایل نشته ولې زه درته بې غیرته ښکارم یا ما بنګړي اچولي دي واله دا زما موبایل واله خو ګوره خیال کوه هسې نه چې د بل چا سره پې ګپونه ولګې صرف ما ته ټلیفون میلاو وه دې کې پیسې شته او که نه وګوره وایي په دې کې پیسې شته او که نه زه تا ته کدو ښکارم زما نوم ګلخان بنجاري دی او د ګلخان بنجاري موبایل چې کوم دی همیشه نه ډک وي زه درنه لاړم بیا به ګور ټاټا 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 ګوره روپۍ چاته لاړه ما سره بنګړیم نشته ما سره نکریز هم نشته وای وای وای
دسنه خو چې د ډولکي ډنګ واوري نو ټوپک په غاړې ته واچوي په ګډا به شي ما خو ورته وسکور پرېښودو ځان ته نوره نه ځمه ته غم مه کوه خورې زه ورته روزګور سرتې ضروره ولې ما تصویر ته ویاروه غم را نه ویستو ډېر ماما ته خو څه وېرېږې راځه ماړه چې لږ کرکټ وکړو ما سره دې ټوپک دی سپېد مې نه دی راغستی ځئ ځئ نیولم ځئ ته ځئ شنې راغله بنجاري اشته دوه مسلې دي یو خو دا پینډه کوم چې زما نیکه زما پلار له ورکړی و پلار مې ماله راو بل دا ډول دا غټه مسله دا ډول د دې ډول د لاسه زما ښځه نن مرور شو پلار کره لاړه دا خپله کیسه ووې خو دا تپوس د ما نه ونه کړو چې سرکوزه ته ولې جاړې بې موره بې پلاره نه دي پوله پټی شته نه اجره جومات لري خو زه بیا هم ته ولې جاړې زه ګولې بنجاري یم ما کله ویلي چې ته د بیریا ټاون مالک یې هم بنجاري که نه مړه هغه سرتیزی بدماش نه دی هغه زه په دې علاقه باندې بند کړم چې دلته به سودا نه خرڅوي چېرته بل چېرته یې خرڅوه که نه دا څه مسله ده مړه ستا دا مسله اسانه ده زما مسله ګرانه ده خو نو یو کار به وکړو که ته زما مسله حل کړه زه ستا مسله حل کړم ستا مسله به زه حل کړم سرتیزی زما وښی دی زه به هغه پوه کړم ته راته ده ووایه چې ته به زما دا مسله څنګه حل کړې ما سره د دې علاج شته نو بس ټیک دا شته د نن نه پس په دې ټوله علاقه کې ګرځه او کولو دا پرل کریم دې خرڅوه میخکیم خرڅوه پیزوانونه هم خرڅوه بنګړي هم خرڅوه راپاسه چې ځه ته غم مه کوه ما په اخبار کې دوه اشتهاره ورکړي دي تر هغې پورې مې جانه تر څو پورې تا ماله واده نه کړې زما نوم کوله خان دی او زما یې د دې خپلې کوله قسمي چې اوس په ته ودونه کېږي ودونه هغه څنګه دا ډستا دا زما او دواړه ایټ ا ټایم پوه شوې
څه چل دی ما ته راځه درځي ما سره دی خورا دا یا خورا دې کومه کنه مړه یار خو نه زپکه نه یم مریاریګه زه سره نه ته زما کور ته روان شوې ولا دا کور ته روان وای ای ګورېګا مونږ پینډا سي ولکه پینډه سي نو ګل تاسو ما خو ورته راځه او بیا دې بنجاري سره ملو شي چې دې ټول ورځ پوجره کو به ګرځي ته بل خراب کړی نه دې خو ما ته بلاره کې ملو ما ورته مړ راځه سرتي زما په دې ځای هغه په دې راځي وته کنه مې نه راځه خو به تاسو راو تا خو ورسول علوم خو تا نه تاسو کوم چې زما خور دې ورې راښړلې ده ما کله شړلې ده پورا خبره ترې ده او ورونو کچرې هغه تر سبا ماښامه پورې را نه ده نو نو دې ولا نه بل واده وکړي که ته بل واده وکړه که نه نو حلال به درله کړم او سرمن به درته وباسم ولې دې دا پینډه داسې ځان ته راګرځوي څه دا پینډه دی نو نه پکې ګوړ شته او نه پکې کارتوش شته دې دې درته څه اچاتو پنجاګا د سره ډېرې وکړه ګینه ډېرې وینې به پرې شي ډېر مړی به وشي ډېرې بابا دې شي پرې وکتلې سختې ده صاحب نوره خبره داسې ده که دلته دا مسله به زه حل کوم خو ګوره چې په ما دې کوم بندیز لګولی که نه په کلي باندې ما آزاد کړه چې زه دا خپله سودا خرڅه کړم او تا ته ښه پته چې ما سره ګولډن پرل کریم دي که نه هغه هلته ډېر زیات خرڅېږي نو هغه راله څه له خراب دی په دې بکسه کې خو ټیک ته بنجاري دې په خپله ژبه کې پوه کړه همدې ژبه بیا پوه کړم اوس به څه کېږي الله به خیر کړي زه در سره یم که نه یاره ډالر د دې ډولکي دا مسله راله حل کړه یاره دا ډېره پیچیده ده نور چا نه یېرېږم بس دا ډېر خطرناک کار دی یاره تر اوسه پورې ما پسې یوه رشته هم رانله ټولې ملګرې مې واده شوې زه به په ناسته ناسته دلته زړه شم کېږي به ستا واده به هم کېږي او زما هم څنګه دې را روانه تېله السلام علیکم پنډه دې ماما یې وعلیکم سلام جاري ماما دې یا لکه ته راکړه لږ د اخبار یو سوري ته ناست یم ګورو کله چې څه دي پکې هله کورانګو یو مالداره ښځه او د هغې بنګله او هغې ته د رشتې ضرورت دی بیا لکه کار وشو څه کار یوې ناوې ته د یو زلمي ضرورت دی یا لکه تا ته دا کینې نه کوم نه خو ټیک ده خو ما ته وګوره زما د ډولچي هغه مسله ماړه د دې مسلې علاج ما سره شته ما ته خو مو وایه که نه تا سره پروت دی ته اوس پرېږده که نه سبا به درته ووایم زړګې چې روغ لتر دشي زړګې نه پاتې کېږي سړی چې بې جانا نشي نه پاتې کېږي رقیب ځان په وبېلو خو یار بایللی نشو زمونږ نه دلته هېڅ پولا پټې نه پاتې کېږي تشماس پتنګ یم د سپین مخ د ملنګ یم ملنګ یم ملنګ یم تشماس پتنګ یم د سپین مخ د ملنګ یم ملنګ یم ملنګ یم ستا ته مې نیویورک کې سوځېدل غواړم ستا ته مې نیویورک کې سوځېدل غواړم سم 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 سم
په تماشایم دا زکه په یارۍ کې دی خمار نشه نشیم سیسلې مې خپل ځان دې ستا د مخ په تماشایم دا زکه په یارۍ کې دی خمار نشه نشیم سترګو خمارو ته دې کتل غواړم سترګو خمارو ته دې کتل غواړم سم 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 ستې کېدل غواړم او ستې کېدل غواړم سم ستې کېدل غواړم او ستې کېدل غواړم زړه میرا خورشا ژوند زما پولیس پر لیکا په پوزه منت کوي کا او په غوږو مې والی کا ستا د عشق دریاب کې ډوبېدل غواړم ستا د عشق دریاب کې ډوبېدل غواړم سم 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 ستې کېدل غواړم او ستې کېدل غواړم سم ستې کېدل غواړم او ستې کېدل غواړم سم ستې کېدل غواړم او ستې کېدل غواړم شیریني څوک دې دی څه چلې شروع ما خو دا رالولو تا باندې کړی وم مړه ناول پرېږده خو څه چلې شو ما د باندې بل واده کوي کوی ډوبه شم بیبي شیریني خورې بیبي شیریني خورې سوسه هغه بل واده کوي وای خدایه ډوبه شم بیبي شیریني خورې خورې بیبي شیریني خورې خورې هغه بل واده کوي وای ډوبه شم دا څنګه چل دی کله ډوبېږي او کله راویښېږي عجیبه خبره ده زه ته خو ډوبه یې په پنډزي بدماشه نن به دې ضرور اعلانوم وای زما پنډزیه ته بل واده کې وای خدایه ډوبه شم ګوره پنډزي اشنا ما خو منې کړه چې زه ستا یار یم داسې کار وکړه چې کور ته به لاړ شي او د بالښت نه به لږ مالوچ وباسي نیم به په دې غوږ کې ورکړي نیم به په دې غوږ کې بالکل د ډول نه به بیخي بېغمه رخصه مړه دا خپل در باندې وامه کور بالښتونه را باندې اوس خراب پیسو او نه زه چې مالوچ په غوږونو کې ورکړم ښځه به مې څه وایي زما هم د خاوند غوږونه خراب شوي دي بیا ماړه نو دام ته نه کې ښځه یو بل کار به ورګه ما سره ستا خپلې لا شته ګوره داسې کار وکړه دا پېژنې دا خو پېژنې داسې دي وایي داسې دا نن سبا هر چا په غوږونو کې ورکړي دا د موبایل بوجي دي بوجي خو په دې څه وکړم داسې کار به وکړي چې دا په غوږونو کې ورکړي نو چې دا دې ورکړو څنګه غوږونو کې کار ټول خلک به وایي وګوره اوس اوري لږ 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 اوري کنه ډېر خو نه اوري کنه بس دا د ډول پریز دی کنه دا چې یې چولې کنه بیخي د سره به ډول نه اوري نه ما ته وګوره دا یې لاس په دې رالو خو
اوس هغه بل علاج ښځه چې را باندې شرط راځي او ډېر روبونه را باندې اچوي هغې له راځي علاج وګوره د هغې علاج شته دویم واده لکه خبره خو دې ښه وکړې خو نه جینۍ به چېرته وي خورې اوس تا طبیعت څنګه دی خوري بس وخت یې تېرېږي خورې ما اورېدلی دي چې ستا خاوند دویم واده کوي څه وای خدایه ډوبه شومه خورې څه چل در باندې شو پاسه ته څه چل شو ما اورېدلی دي چا یې ښځې سره ګاډم دی بنګلم ده خو ډېر دولت دی ورسره ښه مالداره ده وای خدایه بیا ډوبه شومه پاسه خورې پاسه 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 مالدار هم ده موټر هم ورسره دی پنډسیا تا سره به زه ګورم لدې بنده کړئ زما رښتې راغلي ته بنده خلک به یې ښایي بس دوا کوه چې خدای دا رشته زما په حق کې وکړي ګوله وکړه ګوله وکړه ها نو دغسې وایه که نه راځه ما دپاره دې هم دعا وکړه که نه السلام علیکم جی وعلیکم سلام اسې ما ویل چې په هغه اشتهار کې اخبار تاسو ورکړی څه ګټې وړې نه رښتیا نه په هغه اخبار کې اشتهار تاسو ورکړی دا د ما سره دی او چې زه هغه رښتې له راغلی ډېره ده ما ته وګوره مړی زه دلته واده کوم یار خیر ولې ته راځه چې ځو مړه مړه ته دا به ستا مرضي وي چې ته به ما سره واده کې هم خوځئ دلته نه ستاسو د دواړو مړ وجودونه ځي زما نوم کرمې دی کرمې او په پنډسي بدماش مشهور یم دا زه ته ته څه کدو ښکارم څه بټوپونه وه چغې مه وهئ کېنئ ولې که نه ګورئ جي واده او نکاح چې کوم ده که نه دا د مینې نه ډکه رشته ده ټیک دې وویل خو یو خبره ده اوس تاسو د دواړو د وجې زما د خور ستر پرده ماته شوې ده اوس خو به ورسره خامخا واده ورسره کې وی پنډزیه نه دا ته سړی نه ښکاري څنګه دا بنګله ده کتاره ده دواړو سره تمانچې دي مرا پرېږده دا نیمه بنګله موټرې جایداد دولت هر څه سته بس ټیک ده ما ته منظوره ده سبا د خیره ستا او د وفا به پویدن وي او زمونږ د رواجو په مطابق ستا په لاسونو به لکري ځین لګي او هغه رښتیا ټول خو پکې لازمن غږېږي او زمونږ خانداني نښه کولا دا به هم ته په سره صحیح ده ګورئ جي ستاسو د خبرو نه او احکاماتو نه زه ډېر متاثره شوم او زه ورسره اتفاق هم کوم خو دا یوه خبره به دې وباسئ دا ډولکې د منځه وباسئ ښه نکاح سنت دی او ډولکې آرام دی ټولګی پکې ضروري دی یار بالکل پکې ضروري دی تم په دې پنډزې سر خوړلي او 15 ډزې وکړه که نه لوډ نیکه دې پکې شته هسې د کټ خپل اوږې ته اچوي کاږو که نه ای خدای دې اوس یې کنټرول بخیر ده کېناستم لکه سرتیز خانه نن خو یې دا سر ووتلی دی خیر خو دی که نه خیر چېرته دی خانیا ډېر لوی غم راته جوړ شوی دی موږ د کوم مرض لرو یار دغه بنجاري او د پنډسي بدماش نه ډېر پریشان یم والله بیله د بنجاري او د پنډسي د لاسه
آواشنا د پنډه دې لاسه مې خور کور کې کېناستا او بنجاري له د مینې دنیا ورانه کړه که دې خوښه وي نو دواړه به دله دنیا کم که نه او یا به حلال کم پنډه سره به وګورو راځه چې د بنجاري بندوبست وکړو راځه چې پې راځه بد ته یې ولئ بیبي شیرینې دا تا نه څه جوړ شوي دي په مخ کې پوزه بوټه وګرځه دا ولې وای ګلابو د بن اواز ډېر دروي بیبي شیرینه لا غټ کچوا وای خدای ټوبه شو هاپن اورېدلي مې دي چا پنډه دې بدماش زمانې ښځه کوي څه دویمه ښځه کوي بیا ټوبه شومه خورې وخورې کېدای شي زما معذور شي چا سره خان څوک دی ډېر مانداره دی او زما په خیال چې پنډزي سره د هغه د خور واده کېږي وایي ډوبه شو ما پسې هم بمله لیکلې ده او ستا خاوند پسې مو لیکله څه وایي خدایه ډوبه شوم ډوبېږه ما سبا به زما لالا او زما دا عاجزي زما د پرېږدنې اعلان به کوي اعلان به کوي او د پنډز د پرېږدنې اعلان به کوي سبا وای خدایه اور کډل زه چې زه مغل اعظم داجي چاته ځئ او بچې ستا او د مغل اعظم کوژدن به کولوله داجي زه هم درسره لاړه شم لاره د دې څه ضرورت دی پرېږده چې ځي را سره زه بچې چې موبایل هم خراب را کړی دی ولا سامان دې پکې بنجاري زه تا نه خفه یم ولې په څه زه تا نه خفه یم ولې ته دونه ورځې چېرته وې ته وګوره دا موبایل دې مله خراب را کړی دی موبایل خراب زه په خپله خراب یم د دې غمازانو د لاسه د دې بدماشانو د لاسه د دې رقیبانو د لاسه د داسې شکانو کورونه لوټ شوران لیونیه مینه مې کې او یېرېږم دومره غټه قرباني وایم افسوس چې زه یو بنجاري نه وې چې زه یو خان وې یو بدماش وې نو څومره وخوې د بدماشانو نه خو زما نفرت دی نفرت خو ته زما هم دی خو اخر زه څه وکړم بنجاري بخیرانه یې ته په دې علاقه ما بیان کړی نه وي ته بیا رالې ولې تاسو د نشتراباد دکانداران یاستو چې په ما به بین لګوئ که څنګه دا به درته اوس پته لګي چې د نشتراباد دکاندار یم او که خانې بدماش یم ما تاسو نه ویل چې دې علاقې ته به نه راځئ نه به راځم بیا به نه راځم اوس دا بکه سیو سبو که نه دې پسې به زما دیرې ته راځئ ستا تیرا کوم ځای کې ده چارپریزه کې کومه پریزه کې چارپریزه کې هغه چارپریزه کې ده چارګل چارپریزه کې کله چې بنجاري وځي ډېر ظالمان یې تاسو زما بنجاري تاسو ډېر ووالو غلی شه بهیا زه به تا سره واده کوم زه تا نه نفرت کوم څه شو والوتو Ma, te la do per una fanno di ma tu prendi di ora. Ninga da
ما ټیک ده خو کماغه بکسې هم ځان سره یو ما ته هم مه کوه دا بکسه موږ کور ته دروړو نه یاره ورکئ ډنګ د ډنګ نه پس به د مطلب خبرې له راشي ګوره کوله خانه تا له خو ښه پته ده چې موږ د کوله خان خاندان سره تعلق لرو او زه غواړم چې د خپل زوی کوژدنه ستا خور سره وکړم او ستا کوژدنه خپلې لور سره تاسو لیټ شول د وفا کوژدن وشوه چا سره د پنډزي بدماش سره وای که ماشومه خو زه به هغه حلال کړم که تا هغه حلال کړې نو زه به تا حلال کړم به ودرېدو هغه ولې هغه ځکه چې هغه زما سرتاج دی ورکه ډنګ چاله کوله خانه ته به د خپلې خور کوژدن ماته کې زه به د خپلې لور کوژدن ستا سره وکړم سوچ مه کوه ته به یې دا کوژدن ماته کې زه دا کوژدن نشم ماتولی ورکه ډنګ دا دې خو ونه کړه کوله خانه او بیا تا خپل خاندان نه بغاوت وکړو ګوره کوله خان استاد زه د خپلې خور کوژدنه نشم ماتولی او نه ستا د لور سره زه کوژدنه کولی شم ګوره کوله خانه زه اوس دا خپله خور هسپتال نه بوځم دا ټیک شي که نه بیا به راسره ګورم راځئ ورکه ډنګ نو ښه شی که چا وړي شي یار که د بنجاري دغه یاد دي که نه بیا په دغه لار راځم نو سم دمم ټینګولو خو د دې ماشومانو نه زه دې ټول له راغلم هسې یار دا ماشومان دي شو ورکه شو تم سړی او ما پسې لېږې یو ورځ به دې په چا تمیا کړې You're in tune to the deep cypher sounds and we lock down in media. Talk about high level music that's fire. Shouts out to talent. Just keep pressing on and moving forward. Cause your talent is really out. Yeah, check. بدماشانو زموږ موټر راکوئ که نه ټول هم کوم او څه هم پکې مات کړي ده مات کړي دي څه پکې چې محفوظ دي که بنجاري تاسو باره وو نو زه به خودکشه شم دا کور به دله باندې ځوم بم ته نشته ضرورت راځه چې وکړو محبت High level music that's fire. Shouts out to talent. Just keep pressing on and moving forward. Cause your talent is څنګه خوند دې دله درکو هغه بټه راوړئ راوړئ یو ځل دا والا په شی ډېر بد شو پلاره خرم لاړو او ساترم لاړو وی ډوبه شو ورکه ډنګ چې زما د لور واده نه کېږي نو د کولا خان د خور واده به هم نه کېږي وی ډوبه شو کولا خانه ورکه ډنګ کالتوس واچو لکه بنجاري هلو هی بنجاري ولې پرېږده مړه زه تا سره د سر خبرې در کوم چل څه شوی دا جاري ولې زه سرتیزي وایم ته دلته ناست یې څه د سرتیزي دا جرأت چې زما په یارې لاس چت کو زما نوم هم
اور پینټه ځای بدماش دی د سرتیزي مړی اوس په ما باندې واجب شو بلکې برس شوی لیلا سره مې ګپ لګولو څه ګورم چې نه ګورم سرتیزی راباندې راغلو او څه مې ووالم او بکس یې رانه واخیست او هغه بری تاوان ستره تین خرابه دا ته بنجاري ستا هغه بکس دی په ماجي دا ماشومان دا جینۍ څوک پیژنې هلته په مزه په کلام ډېر غوره لیلا او دا ماشومان دوی دغه سرتیزي نه خلاص کړل څه تو ټوپک درته لولی کړمه که نه شرم درنه نه درځي سنډه د دې ماشومان نه هم نه شرمېږي چې لا وې دوی ترې خلاص کړم هغه بدماشان موږ خو ووهله بنجاري دا پکس ته ټیک کا شکمه خو پکې نشته دې کې کوم د سټنډ مایک سامان پروت دی چې څوک به دې پټ کړي خو بیا هم ویې لټوه کېدی شي پېغې مې او رښتیا نن د شپې زما کوېدل ده موږ ټوله او پنډه ماما کله وسلې ضرورت دي نو موږ یې راوړو دا کار په ما پرېږدئ دشمن کولا خان او پینټه د بدماش دی یو شی کې مې ورکېږو ورډنګ د ډنګ نه خبره ووته خبره ټسته لاړه کولا خان او پینټه چې نه ټس وباسو مړي بشي مونږ به د کولا خان په بنګله حمله کوو پوره عزته ورکئ ډنګه ډنګ نه کوه جي دا څه داسې قدم چې کېږدم ملګرو ناز خلکو موټم په سندرو
غواړم چې کېږدم ملګرو ناز خلکو مو کوم په سندرو د چا نه کله په ګډا کې رښتو کېږمه د چا نه کله په ګډا کې رښتو کېږمه ای خلکو ای خلکو ای خلکو ای خلکو دې ته به خامخا ګډېږمه زه به نن ګډېږمه دې ته به خامخا ګډېږمه زه به نن ګډېږمه په جارګې پسې پټي ټګرځېدمه ما منګکو نیوه ما د لکۍ کلکو نیوه قرآن لاړ په جارګې پسې پټي ټګرځېدمه ما منګکو نیوه ما د لکۍ کلکو نیوه قرآن لاړ ما د لکۍ کلکو نیوه قرآن لاړ کلا زکینم کلا پاسم کلا په ټک ټک په خندا شم کلا زکینم کلا پاسم کلا په ټک ټک په خندا شم چې څوک مالدار وي د هغه غېږ کې لوبېږمه او چې څوک مالدار وي د هغه غېږ کې لوبېږمه ای خلکو ای خلکو ای خلکو ای خلکو دې ته به خامخا ګډېږمه زه ګډېږمه دې ته به خامخا ګډېږمه زه به نن ګډېږمه پیمان قسم به ورې حیران دي کم شپه لګېدو زه د خپلې خور کویدنه د پنډي او خپل د عزت ډکه دا حمله او سودا دا د پنډي بدماش په سر یې کړه ورګه سم اوسې لرې مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک شه ما ته ورته کوله واپس ورکړه ډاړه بابا پورې ما د خپل واده قرباني ستا لپاره ورکړه دوی او ستا واده ته سره ما پخه او ګلابو مې بس مه جاړه دی ته ممدا دوزي راوړه بس ما نور هسې ما وي که زموږ د دې لیلا کویدن مو وکړلو ډېره ښه خبره وي خو په ژړا کې نه په خندا کې ټیک ده ټیک ده ستا نه کار به زه وکړم ټیک ده ته خو مه ژاړه مړه زه لاړ شه د ده لپاره ښکلې پټکې وروړه زما یو بل اعلان واورئ دا واده به په لسو ورځو کې کېږي لالا یو خبره زما په کلو غوږونه واوره که د سړو نه پوره نه شوه که نه نو بیا ورسره زه پخپله ګورم زه تاسو نه 15 ورځې ټایم در کومه که په دې 15 ورځو کې تاسو کولاخان او پنډزې بدماش ختم نه کړو که نه نو بیا به ورسره زه ګورم زه ورکه ډنګ وی ډوبه شو هغه داسې چې زه به په ځان پورې بمونه وتړم او د کولاخان او د پنډزې په بنګله باندې به خود زمبړه لاس یا زمبړه توره دې تېره ما د خور کویدن به نه ماتېږي او د ما د خور واده چې دی که نه هغه هم پنډزي بدماشه به کېږي پوه شو که نه سلام علیکم وعلیکم سلام ولې خفه یې یارانو یار هغه بنجاري راځي په قرض سودا
وړي پیسې نه ورکوي. ته زما ډېره خوښه یې او زه تا واده کول غواړم. اوس دا لوبه ختمه شوه. مطلب اوس زما د بنجاري سره پیژنه شوه. داسې وې زه به در د هغه بنجاري وینې وڅکمه. زه بلکل ټیک یم. درته وایم وطن چا وکړه ډېر بد مو وکړه. ما به تاسو وژلي وی ما سره په دې تمانچه کې کلتوز ملتوز نشته دی. زه به په ودونو کې ګرځم او د تشې کوکې راټولوم. تاسو سره کلتوز نشته موږ سره خو شته که نه. تاسو دا خو کمال راځئ چې زه په تاسو روټۍ وخورم. ماشي کوي تمانچه خان.
سور شال جوړه لاسونه بیبي شیریني شیریني پینډزي اشنا ولې په سوچونو کې داسې ډوبې یار بجاري سوچ مې کولو چې د کویدن په شپه خو بد شو ما ته وګوره دا خلک راته انکاري نشي ګورئ هلته بیبي شیرین هم خفه ده هسې نه چې هغه مثال شي چې دوبي کا کتا نګر کا نګاټ کا کوم کوټ ته مړه هغه مثال نه دی چې د دوبي سپی نه د کور او نه د جامو د انجلو د غزي خو اوس پې پوه شوم خدای دې نه خفه کوي کوله خان خو ښه سړی دی یعنې زموږ سر په ټولو زیب نشته دا خبره خو دې ټیک ده یار اشنا د یو خبرې خیال به کې ګورې نن سبا زمونږ دشمنان هم زیات شوي دي هغه ماته معلوم شو مړه هسې دړکې کوي زه خو یم مړی اوس ورځو هغه کوله خان ده هغه ته وایو چې اشنا موږ دا کویدنې ماتو ډسمس ډسمس نه ده تیسر ستا مازغه خراب دي موږ به دواړه د خیره سره ودونه کوو خو پیسې ورکوم که د دې دوکاندار دی خدای پېښ مړه پس دې حاجي دا څه لانجه دې جوړه کړې یار لانجه مې نه ده جوړه کړې ما له خپلې پیسې راکړه پیسې راکړه نو زه وتښتېدم مړه تا چې په کار کې قسم به دوکانداري خو مونږ کوو په یوه کلو کې ګرځو په څومره زنانه مو پیسې دي که څنګه بدماش صاحب او ستا پیسې ما وخوړې څه چل مې وتښتېدم ګوره ما د پراپرټۍ کار شروع کړی دی هسې خپلو کې یو که نه یو څو ورځې پس به یو بنګله پکې خرڅه کړم یو په ډبل به یې درکړم که څنګه بدماش صاحب پنجاري دا ځل دې ما کوم آفرین که بله ورځ دې داسې کار وکړو سلمان به درنه وباسم تا ته وایي ګوره که بله ورځ دې داسې کار وکړې تخته سوچونو هیڅ نه کېږي ورکړم نو څوک وپلاره تاسو لږ صبر وکئ د واده په ورځ به بیا مړه کوو وایي چې اختر تېر شي نو نکریزې په دیوالو تپه حمله به پرې اول کوو ورکړم زه غواړم چې ستاسو د دواړو ودونه زر ته زره وشي خو مونږ هم غواړو جي خو ستاسو د حکم انتظار دی ځئ چې ځو چېرته چېرته ځئ واده لپاره سامان لرو راځئ فرنیچر راځئ کوله خانه پنځه بدماشه بار راوځه چې پته دې ولګي کوله خان خو به نن وجنم او زه به پنډزې بدماش وجنم ټول به وجنم دې وګوره دا مصیبت دلته هم دی دا څوک دي د مرګ فرښتې د مرګ فرښتې دومره غوندې زو زما زوزي تیار شي خپل مرګ ته
وشو زما کار په دې جنګ کې به تا سره شریک یم وکړه نو مونږ به څه کوو تاسو کور کې کښېنئ او پراټې پخوئ پته به م لګي چې ګټه به د چای تاسو ته څه کولی شوې که نه نو تر اوسه پورې به م کړي راځه ګلابو Lockdown in media. It's all about high level music plus five. Shouts out to talent. Just keep pressing on and moving forward. Cause your talent is nearly at its peak. تیګه ناسې دلته څه کوي ته وایې کوم وایي ما ته نه ګورې کتې پتې پتې دا خبرې ولې نه کوې لیلا زه شرمېږم وګورې وایي ما ته شرم راځي نو شرم څه پیشو خو نه چې تا پسې به مې وکړي خبره وره داسې کار دی که نه چې بنده کویدنو کې که نه نو بیا د شرم څه خبره نشته اوس زموږ تا کویدن کې شوې ده اوس ازادي ده ازادي د واده نه مخکې کویدن کړې جینۍ دا لږ په پرده کوي ولې ته به اوس زما نه څه ترکې دا خو به ډېره ګرانه شي د یو هفتې خبره ده ټولې پردې به لرې شي باندې خو یې شو چېرته لاړې لیلا خبره وره نور زمون کلی ته مرزه جانانا ما ملګری ټنګوي چې دا دې سدي نو زه به هره ورځ درځم د چا د کستا او زه به هره ورځ درځم د چا د کستا نو ته ملګری سوځوه چې دا مې زړه دی سلام 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 دے سلام بتا زما سلام 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 دے سلام بتا زما سلام وعلیکم السلام بخپل خلیتا ما هم منلیتا ډیرا مننا بخپل خلیتا ما هم منلیتا پډیر مینا ساګو ما احترام ستا عاشقی تمه سلام سلام دے سلام ستا عاشقی تمه سلام زه چې درته ګورم نظر مې پرې خوي سپوږمۍ د سوار لسمې زړګې مې تختوي سپوږمۍ د سوار لسمې زړګې مې تختوي خیستا یما خیستا د ګل پرنګ خوشبو کوم زیم لا چلور خوشبو کوم زیم لا چلور کدی وفا را سره وکا کدی وفا را سره وکا
نظر مې پرېښوې سپوږمۍ د څوارلسمې زړګی مې تختوې سپوږمۍ د څوارلسمې زړګی مې تختوې خیستا ښایسته د ګل په رنګ خوشبو کوم زه یم لا چې لونګ خوشبو کوم زه یم لا چې لونګ زړه به مې تا نه صبر نه شي 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 ښایسته یې ګلورې مې لکه ونه د بادام سلام 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 دې سلام پتا زما سلام 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 دې سلام پتا زما سلام وعلیکم السلام خپل ښکلې ته ما هم منلې ته ډېره مننه خپل ښکلې ته ما هم منلې ته په ډېره مینه ستا کوم احترام ستا عاشقۍ ته مې سلام سلام دې سلام ستا عاشقۍ ته مې سلام اوس به مې ښځې ته پته ولګي چې کرمې عرف پنډسې بدمان څنګه په موټرو کې ګرځي په چسي او په ټسي کې یا لکه ساوري تا ته ویم کنه ساوري څه شی یا الله کابل کی و ساوري ښه پنډزیا ما خپلې ټولې وعدې پوره کړې نیمه بنګله مې هم دله درکړه خپل مال دولت مې هم دله در او خپله خور مې تا سره وعده کړه خو یو خبره دا یاد ساته چې زما خور خفه نه کړي ګوره او بنجاري ستا واده د لیلا سره به کړو مهرباني چېرې به هم خفه نه کوم او ما ته وګوره بنجاري دا نیکه دې ولې راوستو هېڅ نشته ورکړه ټانګې هسې ودرېږئ نن د پنډزي بدماش واده دی لاړ شئ یعنې والله چې په دې پنډزي موله نن د زه تا وړم ودرېږئ
داسې به مولې ولې ستا ما سره سویمه دی کار مې درسره شته که نه زه ستا ښځه یم په ما کې د څه کمی دی د عقل تا کې د عقل کمی دی که په تا کې عقل وی ما به دوی واده کولی تر دې چې دې ولاړه وایم که په هوش کې نه وی راغلی نو مازغه مې خراب شوي د تمانچې په ځای ستا په لاس کې د کیک دا ټوټه توبه پرېږده لیونتوب خبرې ورکه ډانګه بنده ځینې ولګې والله دې ولګې بنده راځئ ټول ما سره په جمع یو دوا وکړئ چې خدایه پاکه زما دا مرض په هغه چا کې او د هغه چا په بدن کې واچې څوک چې ما ته د زړه نه دوا نه کوي آمین